د مفتي منیر شاکر الله صاحب تازه خبرې چې د افغان کډوالو په باره کې کړي، د افغانستان د مهاجرو په باره کې کړي چې پاکستان په کم بزنس کړی، کم کومکونه ورته راغلي، او بل پاکستان زموږ نه څه غواړي چې موږ دغه شانې تنګۍ دا 45-50 کاله په موږ باندې فوټبال کوي. په دې سره خبرو کوم خو والله دین مفتي منیر شاکر الله صاحب دا خبرې واوري، دا سره بیا په تفصیل خبرې. که پاکستان کې مهاجرینو راوي غختل د روس په زمانه کې غوړو پکې څه شی وو، غوړو پکې دا دنیا نه پیسې راتلې او منګواله، دا دنیا نه بړستنې راتلې منګواله، زمونږ افسرانو دا طلایانې پټاولې، زمونږ افسرانو په دې باندې پیسې وهلې، وریجی اعلی وریجی به ته واغستې، ناکاره وریجی به ماجرو لا ورکړې، کوچان به راتلل. تاسو ته به یاد یا بنیه واورېدلې دا خبرې افغانانو ورونو. ګورئ، یو خو یو سړي ته که ته قرآن هم کېدي، حدیث هم ورته کېدي، هغه نه د قرآن خبره مني، نه د حدیث نه د خدای مني، نه پیغمبر مني، هغه د بېغیرتوب څادرونه په سر راچولي. کار څومره وتی چې د مهاجرو باندې پاکستان تجارت کړی، بزنس یې کړی، دی ثبوت دی ثبوت دی ثبوت، هغه بېغیرته دی، هغه پرېږدي په خپلو دغه په خپل ځای باندې. زه تاسې ته یم چې پاکستان موږ نه څه غواړي. پاکستان په نوم دغه غټ تور دهشتګر غټ اسرائیل ریاست، موږ د ریاست خبره کوو، د آبادي ورونه زما په خبرو نه پوهېږي ښکته، موږ نه غواړي چې موږ همیشه د غلام بن غلام شو، لکه څنګه چې پاکستان د یهودو نصواراو د امریکې غلام دی، د هغې په اشاره چلیږي، او پاکستان غواړي چې موږ د پاکستان په اشاره باندې وچلیږو. نو موږ ته خو بیا د دې که مو د غلامۍ خبره شي، د بېغیرتوب کار شي، نو موږ ته خو بیا د یهودو د نصواراو د امریکې غلامي ښه ده، کم از کم ډالر خو پکې دي، دال خو پکې نشته که نه. که په مینه محبت وانه شي، خو دغه ښکته پښتنو ورونو باندې دومره چغې والي چې پاک آرمي زنده باد، عیسی نمبر 1 دی او پاکستان سوپر پاور دی، ایټم بم دی، باوجود د هغې نه چې دې زړه ته رانږدې کړي، ځان ته رانږدې کړي، د همدغه پښتنو خویندې میندې بې عزته کړي، ځوانان یې ورته اوچت کړه، ځوانان یې نه پورې ورک دي، مړه یې کړه، بې عزته یې کړه، کډوال یې کړه. د سیاه مهربانه د سوات، د ملکنډ، د باجوړ، د وزیرستان خلک په دې کمپونو کې مهاجر نه کړه، بمباریان یې پرې ونه کړي. موږ نه پاکستان غواړي چې موږ نه همدغه شان د بې غیرته جوړ کړي، چې نه د خپلو خویندو میندو بې غیرت پې ونه کړو، د بې غیرتوب ژوند ټول عمر تېر کړو، نه موږ ازادي ولرو، نه خپلواکي ولرو، نه خپله ژبه ولرو، نه خپل تاریخ ولرو. هی افغانانو ورونو، موږ دې غواړي چې د احمد شاه ابدالي په ځای باندې دي قائد اعظم چې مسلمان د سره نه هغه موږ او تاسې ومنو، هغه موږ او تاسې اتل او قهرمان وګڼو، لکه د آبادي پښتنو چې منلی دی رحمت الله علیه هم قائد اعظم ته وایي، او د علامه اقبال چې یو ډرګي یو چرسي هغه تیر شوی شاعر د خوشحال خان خټک په ځای باندې موږ او تاسې هغه علامه اقبال ومنو. آیا دا د منلو کار دی؟ په خپل وطن باندې شکر وباسئ چې افغانستان ته ځئ، په خپل ګران افغانستان ته چې ننوځي. د آبادي ویډیوګانې زه ګورم، ځمکه مچې کوي چې الحمدلله موږ آزاد وطن ته راغلو، موږ خپل ګران افغانستان ته لاړو، د افغانانو د پښتنو لوی کور ته راغلو. دا سختې به تېرې شي، دا مشکلات به تېرې شي. ته یقین وکړه چې بله ورځ ډبلۍ به همدغه په ښکته پښتنو پسې به رالي، دا به نه په کراچۍ کې پرېږدي، نه بیا په لاهور کې پرېږدي، او دا شیونه دې سره شوي، دا کار دې سره کېږي، او همدغه به بیا هم تاسې افغانستان ته مهاجر کېږي. همدغه د ښکته وطن دغه بعضې پښتانه چې د پاک آرمي چغې ودې پاکستان باندې ولاړ دي. نو په خپل وطن باندې شکر وباسي افغانانو ورونو. ګورئ، تجارت یې 45 کاله په موږ وکړو، اوس ولې هم تنګۍ؟ دا کوم عمل چې دی کوي، ته ماته وایې چې څه له پاسه 100 لکه پاکستانیان په نړۍ کې مهاجر دي، په 100 لکه. هر څومره که ته په سعودي کې اوسېږي ته مهاجر یې، ته خارجي، که هر څومره ته په لندن کې اوسېږي، که په امریکا کې اوسېږي، په هر ځای کې اوسېږي، ته مهاجر یې، تا ته د ریفیوجي په دغه ګوري، په سترګو ته ګوري. نو که نن دغه اعلان وکړي او ورته وایي چې یاره دا 100 لکه مهاجر د پاکستانیان په 3 میاشتو کې، په 4 میاشتو کې، په 6 میاشتو کې تاسې دا کاروبارونه هم ختم کړي، کورونه هم ختم کړي، تجارت هر څه، او بچیان هم واخلئ او ځئ خپل پاکستان ته. آیا دا امکان لري؟ خو دا ولې موږ افغانان تنګوي؟ دا کم کار چې دی کوي، دا د 1 میاشتې کار نه دی، دا د 2 میاشتو کار نه دی، دا د 3 میاشتو کار نه دی، دا د کلونو کار دی. که دې چې ته انسانیت لرلی دی، غټ اسرائیل بدترین بې غیرته ریاست، نو دې به داسې کړی وی چې دې ته به دغه جوړ کړی وی، ټیمونه به یې جوړ کړی وی چې په دومره وخت کې به دومره کډوال دي، په دومره وخت کې به دومره کډوال دي. دا د 2-3 کالو پروژه ده، دا اوسانۍ پروژه نه ده. او دې راځي موږ ته پیغونه راکوي چې غیر قانوني. نن هم تاله چې څوک پیسې درکړي، ته دغه د کاکړ په خوا کې به سړی کښېنې او صرف رشوت علي. ته خو اوس هم په تورخم او په سپین بولده چې دله پیسې درکړي غیر قانوني مهاجر اوس هم پرېږدي پاکستان ته. نو دې خو دانه سره کار دی.
نو خبره دا ده چې دا د قانوني او غیر قانوني خبره نه ده، دا دغه خبره ده چې تاسې نه بې غیرته جوړئ، تاسې نه هغه خلک جوړئ چې د ښکته وطن بعضې پښتانو په ځان باندې د بې غیرتۍ څادر راچولی. کاشکې په دغه غلامۍ کې هم دې پرېښی وې، په دې غلامۍ کې دې هم نه پرېږدي، په دې غلامۍ کې به ته وژل کېږي، ستا د خویندو میندو عزتونه به لوټ کېږي، ستا ځوانان به اوچت کېږي، ستا تاریخ به ته نه لرې، ته به خپله ژبه نه لرې، هر شی تا سره کوي. آیا دا شی موږ ومنو؟ نو دا شی موږ افغانان هېڅکله نه منو. موږ خو چې دا دومره جنګونه وکړه دې په خاطر نه وکړو چې ازادي والو، خپل تاریخ وپېژنو، خپله مړانه وپېژنو. نو موږ به د دې دالخور ریاست غلامي کوو چې د یهودو او د نسوارو جوړ کړی ځان دپاره دا ریاست دی. نو خبره دا ده چې دغه د پاکستان مطلب دی او باید موږ د پاکستان دا ارمان پوره نه کړو چې نن وګوره د کرکټ ټیم باندې دې ته څومره زور ورکول کېږي چې خالي ابراهیم زدران یو ټویټ کوي دې ته څومره زور ورکوي. نو ته وایې چې ولې برداشت نه لري په دې خاطر چې دې غواړي چې موږ دا شان بې غیرته جوړ کړي چې دا باندې ښکته پښتانه بې غیرته کړي دي، بې غیرتو څادرې په ځان اچولی. شکر باسئ په ګران افغانستان او انشاءالله سختي به تېره شي، دا به موږ دپاره ښه کېږي، افغانستان دپاره افغانستان به ګل ګلزار